محترم حاضرینو، د روژې مبارکه میاشت روانه ده او دا د مغفرت میاشت ده، د رحمت میاشت ده او د جهنم څخه د ازادۍ میاشت ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به صحابه ته خبره کوله، ولې خلکو پر تاسو باندې ډېره عظیمه میاشت راغلې ده. دې میاشت کې درې عشرې دي. اوله عشره د الله تعالی رحمت دی چې کم خلق په معاشره کې پر خلکو باندې رحم کوي، الله تعالی په اوله معاشره کې پر هغې باندې رحمتونه را استول. او دویمه عشره چې کوم عشره کې موت اوس روان وي، دا د مغفرت عشره ده، د بخښنې عشره ده. تیرو ورځو کې ما دا خبره بار بار تکرار کړې ده چې خلکو موږ او تاسو چې په کومه معاشره کې اوسېږو، په هغې معاشره کې د ګناو څخه ځان ساتل دا ناممکن قدر دی. د انسان زندگی په ګناه کې راځي، د انسان ژبه په ګناه کې راځي، د انسان سترګې په ګناه کې راځي، د انسان د ژوند ترتیبونه په ګناه کې راځي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به فرمایل چې د ګناه خو د انسان څخه کیږي، لیکن بهترین ګناهګاران هغه دي چې الله تعالی ورته د هغو بخښنه وکړي او دوی د الله تعالی څخه پر دې ګناه باندې بخښنه وغواړي. او دغه د بخښنې بهترین ورځې هغه دغه ورځې دي چې نن به غالبا زموږ او ستاسو د حساب سات لسمه روژه یوه ورځ او دوې ورځې لا د مغفرت فاته دي، نورې د مغفرت ورځې هم زما او ستاسو رخصت اخلي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی چې الله تعالی د دې روژې د دې ورځو په هر مازدیګر باندې د دومره انسانانو بخښنه کوي لکه د بني کلب د قبیلې د حیوانانو بیشتان. مدینه منوره کې یو قبیله اوسېدله، هغې ته بني کلب ویل کېدل. هغې عام طور مالداره خلک پسونه به یې درلودو، رمې به یې درلودې او په زرو بېشماره حیوانان به یې درلودل. او تاسو لیدلی د حیوان پر بدن باندې ډېر بېشماره بیشتانې. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به صحابه ته دا هغه ورځې دي چې د دې په هر مازدیګر کې الله تعالی د دومره انسانانو بخښنه کوي لکه د بني کلب د قبیلې د حیوانانو پر بدنو چې څومره بیشتان دي. نو ځکه دا د الله تعالی د مغفرت ورځې دي. لکه یو پارسی کې یو شعر دی، وای رحمت حق بهانه می جویت. بها لفظ په پارسی کې قیامت هم ویل کیږي. د الله تعالی رحمت، د الله تعالی مغفرت په دې شپو کې قیمت نه غواړي. الله تعالی په بې قیمته شکل، الله په اسانه شکل، الله په ارزانه شکل په دې ورځو کې د سړي مغفرت کوي. تاسو ګورئ الله تعالی شیطانان قید کړي دي او دغه رقم چې کم سرکشه جنات یې هغه ټوله قید دي او د اسمانو دروازې خلاص دي او د جنتو دروازې خلاص دي. بیا انسان ته په نیکو اعمالو کولو کې څه مشکل دی؟ صرف که انسان ته لږ مکر جوړوي او لږ د نیکو اعمالو سره سړی راګرځي، هغه د سړي نفس اماره سرکشه نفس دی چې هغه 11 تیرې میاشتې په ګناه باندې عادت شوی دی. هغه ظالم په دې میاشتو کې هم په سړي باندې ګناه کوي، صرف د دې یو نفس مقابله کول. او بار بار ما دا خبره کړې ده چې خلکو د نفس مقابله دا په استقامت باندې کیږي. چې کله نفس درته وایي چې دا ځای د ګټې دی، ګناه وکړه، دا ګټه به دې لاس له راسي، ته به غټ د هغې جواب ورکوې چې زما په الله قسم ځکه و اسمان سره یو سي دې ځای ته به ژوندی نه سم. د نفس جواب په استقامت کې. د دنیا ډیر کارونه دا انسان په استقامت کوي، د دنیا ډیر کارونه انسان په عزم باندې کوي او د انسان د دنیا ډیر کارونه انسان هغې په کلک درېدو باندې کوي چې پر یو شي باندې سړی کلک ودرېږي چې دا زه نه کوم. لکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی، سړی پر یو لاره باندې روان دی او مخ ته یو داسې شکل ورته رالی چې د سړي زړه دا غواړي چې زما سترګې پر هغه شکل ولګېږي، ځکه نفس په دې کې لذت او په هغه شکل کې قتل سړي ته ګناه. ته پر دې ځای باندې د نفس مقابله وکړه او نفس ته دې ووایه چې په خدای مې دې قسمي چې هر څه کېږي دا زما نظر به پر دې شکل نه لګېږي، دا نظر یو دم کښته که او چابک ته راځئ تېر سه.
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی الله تعالی به داسې ایمان در نصیب کوي چې د هغه ایمان حلاوت او خوند به ته په دې زړه کې محسوسه. نو په دنیا کې که د نفس مقابله کې، په دنیا کې که د شیطان مقابله کې، په دنیا کې که د خواهشاتو مقابله کې، او په دنیا کې که د دنیا د پیغورو د رواج مقابله کې، د هغې ټولو مقابله نه په دعاګانو باندې کیږي، نه په ذکرو باندې کیږي، نه په صلات حاجت باندې کیږي، نه په نفلو باندې کیږي. د هغې ټولو مقابله وچه په استقامت او په عزم باندې کیږي. ته عزم او استقامت ورته وکړه، هغه مقابله الله تعالی اسانه کوي. الله تعالی قرآن کریم کې د انسان سره وعده ده، والذین جاهدوا فینا، چې کم سړی زما پر دین کې مجاهده کوي، محنت کوي او را روان پر دین باندې، الله تعالی ویل لنهدینهم سبلنا، لار خلاصول بیا زما کار دی، اسانه کول زما کار دی، او د نفس سره د حفاظت کول زما کار دی، د شیطان سره د حفاظت کول زما کار دی، د نفسي خواهشاتو سره د راګرځول دا زما کار دی. خو لیکن انسان سره استقامت غواړي. او په دنیا کې ان الله ته ناخوښه انسان هغه دی چې په یو شي کې استقامت نه لري. ساره د ځان سره عزم وکړي چې نن به ګناه نه کوم، غرمې ته چې راورسېدی برته په ګناه اخته سو. ماپښین د ځان سره فیصله وکړه چې نن به ګناه نه کوم، مازدیګر چې راورسېدی برته په ګناه اخته سو. چې کم سړی عزم نه لري او کم سړی استقامت نه لري او کم سړی د حالاتو مقابله نشي کولای، دغه عمل د بې استقامتي ده، او بې استقامتي الله تعالی ته ډېر ناخوښه عمل دی. زه به د دې متعلق تاسو ته یو واقعه بیان کړم. حضرت سر سختی رحمه الله زموږ د بزرګانو کې ډېر لوی سړی تیر سو. حضرت جنید بغدادي به ویل سر سختی ته الله تعالی په اولیاءو کې هغه درجه ورکړې ده لکه الله تعالی چې ملائک جبرائیل ته په ملائکو کې کومه درجه ورکړې ده. حضرت سر سختی رحمه الله یو ورځ د روژې میاشت د پرلار باندې روان دی. یو دشت دی، په دې دشت کې سفر کوي، غرمه ور باندې راورسېدل، ستړی سو او تږی سو. چې ګوري صفا دشت پای کې یو د غرو د سارا درخت ولاړه د کشنی درخت د لړ سایه کړي ده. د ځان سره دا فیصله وکړه چې د سایه ته بلش آرام وکم، او چې کله لږ وساسم تند می کم سي بیا به پر مخ باندې روان سم. چې کله د سایه ته پریوته سره د دې درخت تنې ته ورکه چې سترګې سره تیر سوی، په دې غوږ کې یو आवाज راځي، لکه نه سړی چې نیم خواب وي، کله محسوسوي کله نه محسوسوي، کله سړی په پوهېږي چې आवाज د کومې خوا دی، کله سړی نه په پوهېږي. چې کله आवाज راغلی دی چې سترګې را روڼې کې شاوخوا چې وکتل، سپېره دښت دی، یو څوک نسته، حیران دی چې आवाज د کومې خوا څه دی. دوباره بیا پرېواتی چې سترګې سره ورځي، بیا आवाज راځي، دوباره بیا راپورته سو، شاوخوا یې وکتل، پر دې مځکه یو څوک نسته. دریم ګش چې پریواته چې کله आवाज په دې ما په غوږ کې رااله، برای دې په دې حالت کې د आवाज ته متوجي سو، که ګوري د आवाज د دې درخت د تنې سره وځي. زموږ دا عقیده ده چې الله تعالی دا دومره ژبه ګایولی سي. ګایدل په ژبه کې نه دي خلکو، ګایدل دا ګایول او خبرې کول دا د الله تعالی قدرت دی. د انسان دومره ژبه د ګایولی سي، خبرې پکوی سي، د حیوانانو د سپیانو دومره ژبه ده لیکن خبرې نشي پکولی. نو چې کله الله تعالی ژبه ګایولی سي د انسان چې دوی ګوتې قدر ده، زموږ د عقیده ده د یو ولی د کرامت په خاطر الله د درخت هم ګایولی سي. نو حضرت سر سختی رحمه الله چونکې ډېر لوی ولی دی، او دته د دې درخت د تنې څه आवाज راوځي، د چې غوږ ورته ونیوی، هغه درخت ورته وایي، ورته یا سري کن مثلي، ای سر سختی زما غوندې زندگی تیره کا، زما غوندې ژوند تیر کا، او زما غوندې په معاشره کې گزاره وکا. دی چونکې ډېر د الله دوست دی، ورته کیف اکونو مثلک، ستا غوندې گزاره څنګه وکړه، ستا کومه زندگی ده چې ستا په شان زندگی وکړه. هغه څه ورته وایي، ان الذین یرموننی بالاحجار فارمیهم بالاثمار، ته ګورې خلک به ما په کاڼو ولي لیکن زه به په میوو باندې ولم. چې کله میوه او درخت فخسي، په ساراو کې تاسو لیدلی دي، بیا ماشومان ورته ولاړې، د دې خوا څوک په کاڼو باندې ولي، څوک په چوټو باندې ولي، څوک د اخوا میوې ور باندې راتویږي.
د دې دا معنا چې په معاشره کې زندگی داسې تیره کا چې د خلکو د بدو اعمالو، د خلکو د بدو خبرو، د خلکو د بدو سزاګانو د هغې بدله په نیک عمل باندې ورکه، د د بدې خبرې بدله په ښه خبره ورکه، د ظلم بدله ته په انصاف باندې ورکه. لکه زموږ بزرګان هم دا وایي نیکی بر نیکی کار زنان است، چې چا ښه را سره وکړو زه هم ښه ورسره کوم، دا د زنانو خوی دی. نیکی بربدی کار مردان است، چې د بد را سره وکړو زه ښه ورسره کوم، دا د نارینه خوی دی. نارینه دې ته نه ویل کېږي چې د بد سره وکړو ته به هم بد سره کوې، نه، نارینه توب دې ته ویل کېږي چې چا بد سره وکړو ته د خپل نفس کنټرول کړه، د هغې په عوض کې ښه ورسره وکړه. او دا د پیغمبر علیه السلام ژوند هم، پیغمبر علیه السلام زندگی څنګه تېروله، سل من قطعک، چې چا وسیله رحمې در سره کاټ که ته ورسه وسیله رحمې ورسره وکړه. وعفو عمن ظلمک، چې د ظلم در سره وکړې ته معافي ورسره وکړه. واحسن من اساء الیک، چې د بد در سره وکړو ته ورسه ښه ورسره وکړه. دا د پیغمبر اخلاق او دا د پیغمبر زندگی مو. نو هغه درخته حضرت سر سختي ته وایي ورته زما غوندې زندگی تیره کا، ما خلق په کاڼو باندې ولې، زه د هغې په عوض کې هغه په میوو باندې ولم. حضرت سر سختي د الله یو نیک دوست دی. حدیث شریف دی اتقوا فراست المؤمن، د دوستانو د الله د فراست او د هوښیارۍ سزام ګورئ، فانه ينظر بنور الله، الله تعالی هغې ته ښه نور ورکړی، هغې د سړي سره خبره د الله په نور باندې کوي. حضرت سر سختي اخره درختې ته وایي چې دومره ښه زندگی دی ده، فکیف مسیرک الی النار، اخره نتیجه دی ولې په اور سوځل دي. درخته چې په هر شکل باندې جوړه کې اخره نتیجه په اور سوځل دي. که الماری ځینې جوړه کې، که فرنیچر ځینې جوړ کې، که دروازه ځینې جوړه کې، که هر شی ځینې جوړ کې، اخر زړیږي، د زړېدو څه وروسته اخره نتیجه خلک د اوره بغیر بل شی نه بولي. ورته فکیف مسیرک الی النار، اخره نتیجه دی ولې په اور باندې سوځل دي چې دومره ښه زندگی لري. هغه ورته ای سر سختي په ما کې الله تعالی ډېر ښه صفات پیدا کړي، لیکن په ما کې یو ناکاره خوی پیدا سو. د هغې ناکاره خوی د الله دومره ناخوښه خوی ولو چې زما پر دې ټولو ښو خویو باندې اوبه تېرې سوې، هغه ماله په ښه نه رالو، اخره نتیجه مې په اور سوله. ورته هغه ناکاره خوی په تا کې کم یو؟ هغه ورته فاملیت بالهواء هکذا وهکذا، زه د هوا سره ګرځم، په ما کې استقامت نسته، چې د دې خوا باد رالی دورې ورسره کږېږم، که د دې خوا باد رالی دورې کږېږم، که د یوې خوا زوره باندې رالی پر بله خوا ورسره کږېږم، که د بلې خوا. زه د چا په مقابل کې استقامت نه لرم، او دغه بې استقامتي الله تعالی ته دومره ناخوښه وله چې زما پر ټولو ښو صفتو اوبه تېرې سوې، او د دې په نتیجه آخرنۍ زما زندگی په اور باندې سوځل. نو د انسان د پاره په خپل زندگی کې بدترین صفت هغه استقامت دی، عدم استقامت، چې سړی استقامت نه لري. شیطان دوکه درکه، د شیطان په مقابله کې استقامت نه لري. نفس مو دوکه درکه، د نفس په مقابل کې استقامت نه لري. د کور زنانو بچانو ګناه ته مجبوره کې، د هغې په مقابل کې استقامت نه لري. او پیغورو رواج ګناه ته مجبوره کې، د هغې په مقابل کې استقامت نه لري. بس د پیغورو د رواج سره ملاړې دین پاتس، د بچانو د زنانې د تقاضا سره ملاړې دین پاتس، چې دې خوا تر برګلیو عصبیت رالی، د هغې سره ملاړې بیا دین پاتس، او د دې خوا د نفس دوکه راله، د هغې سره ملاړې بیا دین پاتس، او د دې خوا د شیطان وسوسه راله، د هغې سره ملاړې دین پاتس. دغه بې استقامتي ده، او د دغه بې استقامتي نتیجه اخر په اور باندې سوځل دي. لکه په درخته کې بې استقامتي راله، اخر الله تعالی نتیجه دا کله چې دا به په اور باندې سوځي. نو زکات د روژې میاشته ده، د الله تعالی رحمت و مغفرت بهانه غواړي. شیطانان الله تعالی تړلی دي، د جنتو دروازې الله خلاصې کړي دي، د جهنمو دروازې ټولې بندې دي، د اسمانو دروازې ټولې خلاصې دي. صرف ستا په مقابل کې یو نفس دی، چې کله د هغې نفس په مقابل کې استقامت وکې، عزم وکې، او نفس ته جواب ورکې چې دا د ګناه میاشته نه ده،
دا د الله د نافرمانی میاشت نه ده، دا د الله د ناراضه کولو میاشت نه ده، او دا د الله د نافرمانی لا تړلو میاشت نه ده. نفس تم جواب ورکا نو بیا خو رحمت حق بهانه می جوید. د الله رحمت بیا سر بهانه غواړي، مغفرت سر بهانه غواړي. په خدای قسم د الله مغفرت په دې شپو کې صرف یو بهانه غواړي. الله وي ته خو سو کې پر هغه باندې دی وبخښم. نو زکات دا هغه میاشت دي چې اول رحمت ده او دغه رقم د مابین لس ورځې مغفرت ده او اخرنۍ لس ورځې عتق من النار ده. ای خلکو که زه دا خبره وکړم چې الله تعالی په دې میاشت کې د جنت یو سیل لګولی دی. نن خو زما استاد د فیسبوک زمانه ده، د ټلیفون زمانه ده، په هر څه باندې خبرېږو. اوس بیا د سیل زمانه ده. وایي نن په پلانکي دکان کې د ګوټو سیل لګېدلی دی، په دې ځای کې د کپړو سیل لګېدلی دی، او په دې ځای کې د سبزي سیل لګېدلی دی، او په دې دکان کې د پلانکي شي سیل لګېدلی دی. سیل دا معنا چې د عامو قانونه صدا شی اوس په اسانه قیمت تاته میلاویږي. او دا عام طور دکاندار لیکلی چې د سیل ټیم چې دی صرف نن یوه ورځ ده. بس په نن ورځ کې که زما دکان له څوک رالی هغې به د 50,000 ګوټ په 2,000 باندې وړي بس. او دا رعایت صرف د یوې ورځې دپاره دی. زه دا درته یم په خدای قسم بعینه هغه مثال دی. د روژې مبارکه میاشته د جنت سیل لګېدلی دی چې په عامه کال کې په څومره ګراني باندې جنت پیدا کیږي. په خدای قسم په هغونه 10 واره اساني باندې و جنت پیدا کیږي. خو لیکن خلکو سیل محدوده دی. سیل همیشه نه دی، د سیل وخت معلوم دی. که بخښنه غواړې د بخښنې سیل لګېدلی دی، او د بخښنې وسیل ته 2 ورځې لا پاته دي چې نن په وشکو باندې الله تعالی سړی بخښي، نن صرف په پښیماني باندې الله تعالی سړی بخښي، صرف الله ته په توجه کولو باندې سړی بخښي. چې زما په خدای قسم چې در دې ورځو تېرې سي بیا په ډېر ګران قیمت باندې د الله تعالی د طرفه بخښنه، او بیا سړی ارمان کوي، سړی افسوس کوي، لیکن هغه د سیل ورځې د سړي څه تېرې سوي او بیا سړي لاس له شی نه ورسي. نو زکات دا ورځې د مغفرت ورځې دي، د الله تعالی د رحمت ورځې دي. او علماو زموږ بزرګانو لیکلي دي، بلکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو صدا معلومیږي چې دې ورځ کې د الله تعالی مغفرت صرف انسان ته بخښنه غواړي. نو د روژې مبارکه میاشت روانه ده، او دا د مغفرت او دا د جهنم څخه د ازادۍ میاشت ده. علماو لیکلي دي چې ډېره د حکمت ډکه میاشت ده. الله تعالی په دې میاشت کې انسانانو باندې ډېر حکمتونه لري. د ټولو سمخ کې اوله خبره زدا کوم چې روژه د الله تعالی فیصله ده. الله تعالی حکیم ذات ہے، الله دانا ذات ہے، الله د حکمت والا ذات ہے. الله په هر کار کې حکمت لري. اوس ما او تا که د هغې په حکمت پوهېږو خو ډېره ښه ده، که نه په پوهېږو نه په پوهېږو. لیکن ما استا حیثیت د غلامانو دی، د الله حیثیت د مالک و د بادار دی. غلام ته چې کله مالک و بادار وای چې دا کار بکې، بیا غلام په دې مکلف دی چې کوي به. غلام ته دا حق نشته چې د بادار په حکم کې بیا فیصلې او پوښتنې کوي چې په دې کې نو استاد څه حکمت دی. الله تعالی روژه را باندې فرض کړې ده، الله تعالی په دې کې حکمت لري. که ما او تا د دې په حکمت پوهېږو که نه پوهېږو، ما او ستا حیثیت د غلامانو دی، الله بادار دی. بادار و غلام ته خپل امر کړی دی، امر به پر ځای کوي. که چیرې دغه امر پر ځای نه کړي، دغه غلام او دغه نوکر او دغه مزدور په نافرمانو کې شمارل کېږي. لیکن قرآن و حدیث بعضې حکمتونه د روژې بیان کړي دي. اولنی حکمت هغه دا ده چې روژه د انسان د صحت دپاره اکسیر ده. ځکه په انسان کې چې په دنیا کې ډېرې بیماری راځي، هغې اکثره د معدې د خرابۍ سره راځي. ځکه معده د انسان د بدن مشین ده، او د معدې خرابي چې راځي هغه اکثره د زیات خوراک سره راځي. چې سړی د حد زیات خوراک ورچي، په معده کې کمزوري راځي. او چې کله په معده کې کمزوري رااله د انسان بدن کې صحت خرابېږي. نو روژه کې به د سړي خوراک کمی، د سړي د معدې صحت به برابري، او د معدې د صحت سره به د انسان په جسم کې صحت برابري. بعضې علماو لیکلي ده چې په ټوله زندګي کې، په ټوله ژوند کې، په ټوله کال کې د روژې میاشته د انسان د صحت لپاره بهترین ورځې دي. ځکه زموږ د شریعت یو فیصله ده،
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې انسان کله ګوله خوري نو اسلامی اصول پدې کې دادي چې نس بدرې حصے کوي، معده بدرې حصے کوي. یو حصہ به د سړی د خوراکې د پاره او یو حصہ به د اوبو د پاره او یو حصہ به د ساک شلو د پاره. نو بیا به د انسان خوراک په اعتدال کې او بیا به د انسان معده سالم وي او چې کله د انسان معده سالم وي بیا به د انسان صحت سالم وي. نو روزه الله تعالی د دې لپاره راستي چې د انسانانو د صحت د سلامتی خیال وساتل شي او انسانانو ته الله تعالی سالم صحت ورکړي. زموږ استاد به ویل ول انسان به خوراک کله پرېږدي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خود دغه طریقه بیان کړې ده. هغه به وی چې انسان کله خوراک کوي تاسو خپل ځانوم تجربه کوي. د دې خوراک په آخر کې پر انسان باندې یو دای کیفیت راسي چې یاره یو ګوله لا وکم کې نه وکم په دې ځین کې لږ تردد پیدا شي. نو هغه به وی چې دغه د پرېښولو ځای دی، بس پر دې ځای باندې ګوله پرېښول د هغې څه وروسته بیا انسان ته د صحت په حواله باندې څه مشکلات او تکلیف نه راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضور ته د یو باچا مدینه منورې ته طبیب راواستاوه. هغه نوې په اسلام مشرف شوی او د صحابه سره ډېره مینه وه. نو ډېر ماهر طبیب د خپل وطن څخه مدینې ته راواستاوه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه علاج وکړي. هغه طبیب چې راله مدینه کې 3 کاله مسلسل په مدینه کې خپل کلینیک خلاص کړ. لیکن په دې 3 کاله مسلسل کې هغه سړی ته یو مریض رانه چې کله 3 کاله زمانہ پرس واغی واپس د خپل وطن اراده وکړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره رخصت اخی ورته ګوره لږ ګیلای ورته وکړه چې زه دومره غټ طبیب راغلی وم په دومره غټ دغه نیت راغلی وم او تاسو په دې 3 کاله کې ماته یو مریض نه رالی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته زما د صحابه یو عادت ده، د هغې عادت سره سره زما عقیده ده د زما پر صحابه نه جوړی نه راځي. ورته کوم عادت ده؟ ول چې کله خوراک کوي نو هغه وخت شروع کوي چې په بدن کې ډېر لوږه پیدا شي چې در څو پورې دی په کامله طریقه وږی سوی نه در هغه وخت شروع کوي نه. او چې کله خوراک شروع کوي چې د لوږې یو څه حصه په بدن کې پاتې په دې وخت کې دی برته پرېږدي. نو شروع کوي الته چې لوږه په کامله طریقه شروع شي او پرېږدي الته چې د لوږې یو څه حصه په بدن کې پاتې بیا د خوراک پرېږدي. نو هغه طبیب باره وخندل باره سړی دا زموږ د ټوله طبابت خلاصه ده. او چې کله در څو پورې ستا په صحابو کې د زندګۍ دغه عادتي بیا هغه صحابو باندې بیماری نه راځي. نو یو حکمت د روژې دا ده چې روژه د انسان د صحت لپاره بهترین اکسیر ده. او دویم حکمت علماء دا لیکلی دی چې مالدارانو ته الله تعالی د مسکینانو د همدردی جذبه په زړه کې ورکوي. مالدارانو ته الله تعالی دا ورښکاره کوي چې خلکو د یوې روژې په میاشته کې پر تاسو باندې لوږه او تنګي راله او تاسو دومره په سخته باندې پر ځان تېروئ. غریب معلومات واخئ، غریب ټوله کال په دغه لوږه او په دغه سختي کې تېروي. نو په کار دا دی تاسو په خپل ذهن کې د غریب د همدردی جذبه پیدا کړئ. حضرت جنید بغدادي رحمه الله به کله په بغداد کې راوخت او ته نرم لباس به اغوسته او ګرم چپنه به وغورځوله. یو چا ورتول الله تعالی خو تا ته چپنه درکړې د تیولې نه اغوندي د ورتول په زړه کې د غریبانو د همدردی جذبه پیدا کوم. د بغداد د ټولو غریبانو سره ګرم لباس نسته چې داغو د حال معلومات راته وسی چې داغو شپه په څنګه تیریږي. نو ځکه زم په یخ کې شپه تیروم. او دریم حکمت علماء دا لیکلی دی چې روژه الله تعالی د دې دپاره ایښې ده چې د انسان په مزاج کې جفاکشي پیدا شي. خلق مسلمان په دنیا کې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. ځکه دا دنیا زما او ستا جیلخانه ده او دا زما او ستا امتحانګاه ده او دا زما او ستا د امتحان کور دی. په جیلخانه کې، په امتحان حال کې، په امتحانګاه کې پر سړي باندې مشکلات خامخا راځي. د روژې په وجه باندې چې کله د انسان په مزاج کې د جفاکشۍ عادت پیدا سي نو بیا که پر دې امتحانات راسي هغه امتحانات دی په ښه شکل بیا برداشت کولی سي. خاص کر د انسان د زندګۍ یو لازمي جز هغه جهاد دی
او د جهاد په سفرونو کې ډیره زمانہ په ورځو په شپو سړی ته خوراک نه ملاویش، سړی ته اوبه نه ملاویش، او چې کله د روژې په وجه سړی د دې کم خوراکۍ سره عادتي نو بیا هغه سفرونه سړی ته مشکل نه ورکوي. او که دلته سړی په ډیر خوراک باندې عادت شوی بیا خدای د کم خوراکۍ د یوې ورځې تکلیف نشي برداشتولی، بیا انسان د مشکل سره مخامخ کېږي. نو ځکه د روژې په وجه الله تعالی د انسان په مزاج کې د جفاکشي عادت پیدا کوي. لکه زموږ په اسلام کې د ټولو څه عظیمه غذا چې د او ابتدا د اسلام څخه تر اوسه پورې نه ده سوې، او د اوسه څخه ما دا یقین دی چې تر قیامته پورې بیا کېدای نشي، هغه ټوله غزوه بدر چې هغې ته فرقان ویل سوي دي، د باطل او د حق په مابین کې فارق الله تعالی په دې روژه کې ایښې ده. او بیا خاص کر په نن او په پرون کې په 18 او 13 باندې غزوه بدر سوې ده. زه به تاسو ته د غزوه بدر له خلاصه بیان کوم، د هغې څه وروسته بیا دعا درته کوم. د روژې مبارکه میاشت راله پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مدینه منوره کې 2م کال د هجرت. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سهار د لمانځه بعد صحابو ته په مسجد نبوي کې اعلان وکړ، ولې خلکو د مکې د قریشو قافله د شام سره روانه ده، د بدر پر مقام باندې تیریږي، او د دې قافلې مشرتوب د ابو سفیان په لاس کې دی. ابو سفیان د قریشو سردارو او در دې وخت پورې مسلمان نه و. ولکچیر موږ ورسو د بدر پر مقام باندې د دې قافلې مخ ونسو، په دې کې دومره مال او دولت دی چې زموږ ستاسو د نسلونو کفایت کوي، نو راسه لږ تکلیف په برداشت کو، لیکن د دې قافلې مخ به راوګرځو. ځکه زموږ امت ته په ټولو نفقو کې حلاله نفقه، بهترینه حلاله نفقه د دې امت لپاره مالی غنیمت دی. یو سړی په بیلچه باندې ګټي، یو سړی د بدن په خوله باندې ګټي، یو سړی په کښت او کرونده باندې ګټي، یو سړی په تجارت او زراعت او دکانداري باندې ګټي، دا ټولې حلال نفقې دي. لیکن د دې امت لپاره د ټولو څخه حلاله نفقه دا ده چې سړی په مالی غنیمت باندې وګټي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته ویل چې راځئ قافله به راوګرځوو او ډېر لوی مالی غنیمت به موږ له په لاس راسي. چې کله مشوره وسوله، قافله د شام سره روانه سوله، د قافلې مشر ابو سفیان دی، هغې شاوخوا معلومات کوي چې داسې نه زما د قافلې مخ څوک ونسي. آخر د قافلې د لارو د قافلو څخه چې معلومات کوي، هغې ورته وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مسجد نبوي کې ستا د قافلې د مخ راګرځولو ذکر کړی دی. یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا اراده لري. ابو سفیان دستی یو سړی دی زمزم غفاری، هغې د قافلې د مابینه څخه مکې ته واستوی، ورسه د مکې و خلکو ته اطلاع ورکه، ورته ستاسو قافله پر لوټېدو ده، کمې دا قافله لوټ سوله او د مدینې څخه مسلمانان رالو او د دې قافلې مخ یې ونیوی، بیا خو ستاسو ګټه ولاړه، ستاسو سرمایه ولاړه، او د دې قافلې په لوټېدو به ستاسو ټوله مکه د کاختیو د لوږې سره مخامخ سي. راسئ مخ له راووځئ، بدر له ځان راورسوئ، د خپلې قافلې حفاظت وکړئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قافلې په تیاری کې دی د روژې د میاشتې 12 سهار د مدینې منورې څخه حاجانو مبارکانو بدر لیدلی دی، غالبا 2.5 کیلومتره مځکه ده. په 12 سهار باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بدر څخه ملګري را روان کړ. 100 کسان دي، 313 کسان دي، او څوک ورسره دي 2 دانې آسان ورسره دي، 8 دانې تورې ورسره دي، 15 دانې اوښان ورسره دي. پر یو آس باندې حضرت علی رضی الله عنه سپور دی، پر بل آس حضرت زبیر رضی الله عنه سپور دی، او درې کسان پر یو آس باندې دي. د پیغمبر علیه السلام سره یو حضرت علی پر اوښ باندې مرګری دی، او د پیغمبر علیه السلام سره ابو لبابه مرګری دی، یو پیغمبر علیه السلام دی. دا درې په نوبت پر اوښ باندې سپریږي. چې کله به د پیغمبر علیه السلام د پښو وارث، نو هغه نورو صحابه ورته ویل چې د الله رسول ستا نوبت به د پښو هغې موږ کاټو. پیغمبر ورته ویل په تاسو کې کم یو در ما تکړه یاست، او پر تاسو کې کم یو در ما د الله و اجر و ثواب ته ډېر مجبوره یاست. زه هم درته تکړه یم، هم ډېر مجبوره یم، زه خپل نوبت په خپله پیادل کاټوم. چې کله بیر ابي عنبه ته رالو، د مدینې منورې څخه 1 کیلومتر مځکه ده،
پر دې ځای باندې پیغمبر ټول صحابه ودرول چې کوم ماشومان صحابه او هغه د دې ځای صبر ته رخصت کو. د پیغمبر علی السلام سره ابو لبابه مرګره د آسو هغه برته واسطه ول ورسه ته به د مدینه امیر زموږ سورسته به د مدینه حفاظت تکي. چې کله را روان سو غالبا 14 ولسم ته مقام صفرا ته ورسید د بدر سره څنګه یو ځای دی. پر دې ځای باندې دوه جوهیني صحابه واستول ولورسه د قریشو د قافلې حال وکړه چې د کومې خوا سره روانه ده پر کومه لار باندې تیریږي. پیغمبر علیه السلام ته دا معلومات نسته چې ابو جهل دا په تیاری کې دي. الته چې د ابو سفیان مشر مرګره قاصد زمزمي غفاری چې مکې ته ورله حال ورساوي د مکې ډیر پهلوانان ټول جنگجو انسانان هغه ودې ته تیار سو چې موږ بزو د خپل قافلې مخ بنس. دا غي سره شزي ور سره دي، دا غي سره قسمه قسم صلاوي ور سره دي او دا غي په مقابل کې زر کسان مسلح تیار او په ډېر فخر روان او شزي ډولونه ورته وي، شزي اتڼونه ورته کوي او شزي اشعار ورته وي او دوی پر دې خبرو باندې باعث کوي. الله تعالی قرآن کریم کې وایي ولا تکونوا كالذین خرجوا بطرا ورئاء الناس. اے مسلمانانو تاسو داسې جنگ لمره وځي لکه هغه خلک چې راووت چې هغه په څومره فخر کې راتلو، په څومره تکبر کې راتلو. د مکې چې څومره مشران ول د قریش ټول راووت، یو ابو لهب پاتس د عاص ابن هشام د ابو جیل مورنۍ ورور پر هغه باندې د 4,000 دینار باندې وو. هغه د پور ورکولو طاقت نه درلوده. بار دور ټول چې بس پر تا باندې زما د طرفه دا بوج دی، ته بس ما پر ځای په دې غزوه کې ځې. نو ابو لهب پاتس هغه دا پور په عوض کې پر خپل ځای باندې راوسته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې بدر لراله دوی مورس حاجانو لیدل دي په بدر کې او مسجد عریش ورته وي د دې مخته د پیغمبر علیه السلام د صحابه او سب برابرې چې مخته وکتل ابو جهل راغله د زر کسان مسلح دي او د هغې سره هر قسم اسلح ور سره ده. پیغمبر علیه السلام در دې وخته په هغونو خبر یو دم سره مخامخ. پیغمبر علیه السلام چې صحابه ته وکتل ور حیران. دا پیغمبر د صحابه سره 8 دانې توري ور سره دي، د هغو سره 900 توري ور سره دي. د پیغمبر د صحابه سره 2 آسان ور سره دي، آس د جنگ بهترین آله و، د هغو سره 300 آسان ور سره دي. د پیغمبر د صحابه شمار 314 کسان دي او د هغو شمار 1000 کسان دي. پیغمبر علیه السلام صحابه ته وایي ستاسو سره الله عالم الغیب والشهاده دی، الله ته دا ټول ور معلوم دي، لیکن پیغمبر ته الته نه وایي چې تیاری وکړو ووځه چې دومره غټه معرکه به راځي. صرف د پیغمبر د صحابه او استقامت الله اخی چې په دې کې د استقامت استعداد څومره دی. زه دا مخکې ما درته ویل چې الله تعالی په هر ځای کې د سړي د استقامت چې کله سړي خپل استقامت ښکاره کوي مدد او نصرت د سړي دستي الله. پیغمبر علیه السلام صحابه ته استاسو سره انګ سکو زموږ خدا خیال نه و چې دومره معرکه به راځي، دومره مقابله به راځي د دومره خلکو سره. صحابه وایي موږ څنګه یو؟ وایي کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون. قرآن کریم وایي هر صحابي به داسې ولو لکه سړی چې مرګ ته ورکشي هلته د یو چا توره په لاس کې د پردې سره په توره وي ته ورکشي. د دې صحابو دغسې حالت. صحابه که یو طرف ته ګوري د الله نبی دی او که بل طرف ته ګوري کور او بچي پاته سول. یو طرف ته که ګوري آخرت دی، بل طرف ته که ګوري هغه کور او زندگی او وطن او ژوند دی. پیغمبر علیه السلام بیا ورته وایي صحابه سره یم د مقابله کوو که پر شا غورځو؟ بیا څوک غږ نه کوي، پر ټولو صحابه خاموشي ده. دریم ګش بیا ورته وایي صحابه ما ته جواب راکړئ سره یم د څه کوو؟ په صحابو کې مقداد ابن اسود مهاجر صحابي و بره ولاړ. مره څه ورته وایي د الله رسول ته پر موږ د بني اسرائیلو ګمان کوي، پر بني اسرائیلو چې به سختی رااله د موسی علیه السلام قومو برابر تل فذهب انت وربک فقاتلا ان ها هنا قاعدون. ولورسه تو ستا رب د اغر خلکو سره مقابله وکړي موږ به درته کښینو.
راول موږ بني اسرائیل نه یو فذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون ولته درځه ستا رب دې درځي که جنگ کوي که هر څه کوي چې پر کوم ځای ستا د خولې څاڅکي بهیږي په الله دې مې قسم یې زموږ د وینو ولي به در سره وبهیږي پر موږ د بني اسرائیل ګمان مه کوه پیغمبر علیه السلام بیا ورته صحابه او ستاسو سره ده د روژې میاشته ده د بدر پر یګو کې ولاړ دي او لمر پر سر باندې دی او د بدر ګرمي ده او د صحابو ټولو روژه ده پیغمبر علیه السلام بیا ورته صحابه سره یم ده په انصارو کې سعد بن معاذ ډېر مبارک صحابي و هغه ولاړ ولید الله رسول آمناک وصدقناک مرستا آسمانی خبرې منلې دي ورته سالم من شئت حارب من شئت چې د چا مقابله کوي هم زموږ اختیار ستا په لاس دی که د چا سره دوستی او جنگ نه ختموي هم ستا اختیار دی ورته والله لو امرتنا ان نحيط البحار لنحتها ولن يتخلف عنا واحد په خدای مې د قسمی کدارت وای چې په ورو ګډ کسي په ورو ګډیږ کوا په دریابو ګډ سي په دریابو ګډیږ کوا پر شا درځي دریمنه پورې زغلو خو موږ صرف ستا د امر انتظار بس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته بس صحابه خبر خلاص ده الله تعالی ستاسو د استقامت امتحان اخست پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې خپل صفونه برابر په دې مقابل کې د ابو جهل خپل صفونه ورته برابر په هغه زمانہ کې د جنگ ترتیب داسې یو بسر راواته یو غړی چې بده یو مقابله اوس و دغه سورسته جنگ په لګړې ده عتبه دا د مکی یو سړی و عتبه ابن ربیعه هغه د ابو جهل د لشکر مخ ته راووته برا ورته له خلکو زه وتی ته خبره کوم هغه ورته سره ته وای ولې خلکو د دې محمد مقابله مکوي ولدا زموږ او تاسو د کلی سړی دی زموږ او تاسو د قوم او د قبيله سړی دی و دې نور عرب ته ور پرېږ دی کچيري په دې نور عرب پر د غالب سودای قتل کی ختم کی موږ بم ځین خلاص او کچيري د پر نور عرب باندې غلبه پیدا کړه د زموږ د کلیو د وطن او د قبيله سړی دی د غلبه د عزت موږ عزت دی ځان د سره مخامخ کوي اغه چې کله دا خبرو ک ابو جهل ډیر په غوسس باراور تل دا سړی زموږ د لشکر غړي را باس ول د دې په مزاج ز پويژم د په نیت ز پويژم د دې عتبه زوی حذیفه او د په مسلمانانو کې ول د زوی خو د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی د خپل زوی بچاو کی برای قوم ټول د خبره بنه منه چې کله عتبه دا خبره د لږ د پیغور واوریدله عتبه د ټولو سمخ کې راووته دویم د دورور شیبه ور سره راووته او دریم د زوی ولید راووته عتبه شیبه ولید دا درې قسان د صفوسه مخکرالو د مسلمانانو پر صفه ناره کې اولیا محمد اخرج الینا اے محمد خپل کسان راو بس چې اوس مقابله سلوک د مسلمانانو د صفه صدرې کسان راوته عوف راوته معوذ راوته عبد الله ابن رواحه راوته هغه پر دې مخ باندې نقاب په چله دي دا شپږ کسان سره رال عتبه د مسلمانانو ته من انتم تاسو څوک یاست هغه ورته نحنو رهط من الانصار مر انصاری خلګو د مدینه خلګو عتبه ورته لا حاجت لنا بكم زمشتي سره کار نه دی خپل سپول ولار سي هغه خلک چې زموږ سره تشکیدلې دي او قریش دي نن موږ د هغه سره خبره صاحب او هغه او مخته کوي هغه درې کسان برته د مسلمانانو سپول رال عوف او معوذ او معاص دا سو کوچ اول راووت د دې د فلار نوم حارث د دې د مور نوم عفراوه عفرا هغه زنانه د دې اوله نکاح د حارث سره وسوله درې زامونه پیدا سو عوف معوذ معاص د دې د دویمه نکاح د بکیر ابن یالیل سره وسوله د هغې سره څلور زامن پیدا سو ایاس عاقل حامد او خالد د دې د خصوصیت د دې وسره زامن په دې جنگ شریکان جګل هغه برته ولاړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بار ناره کې مولیا بنو هاشم قوموا بحق نبی الذي بعثكم ولولاړ سه د خپل نبی حفاظت وکي برای علی ته التراوزه حمزه ته التراوزه اکاو ابو عبیده ته التراوزه دا درې سره د پیغمبر د خاندان خلک دی چې کله پر مخ باندې نقاب دی چې کله د اغي خلکو مقابله ته ورلو هغه عتبه بیا ورته من انتم تاسو څوک یاست
هغه ورته علي ورته زه علي یم، بل ورته زه حمزه یم، بل ورته زه ابو عبیده یم. دی ورته نعم اکفاؤنا اکفاء کرام، او تاسو هغه خلک یاست چې په دې ارض چې موږ او تاسو اوس توره سره وجنګ. عتبه د پاخه عمر سړی و، ابو عبیده هم د پاخه عمر سړی و. دا دوه سره مقابله سو، د شیبه او د حمزه سره مقابله سو، د ولید او د علي سره مقابله سو. حضرت علي په د تورې په اول وار باندې ولید قتل کړي، حمزه په دویم وار باندې شیبه پسې قتل کړي، او د ربیعه د ابو عبیده او د عتبه دواړو تورو وارې پر لوسلو، خو دواړه سره زخمیان سلو. د ابو عبیده پر دې پښه باندې ورسو، پښه یې پرې سول. حضرت علي رضی الله عنه حضرت حمزه د خپلو ملګرو سره ژر راومخته سو، مری رالو دی عتبه یې پسې قتل کړي، مری ابو عبیده راواخسته. ابو عبیده چې راوړی د پیغمبر مخ ته زخمی کښې شوی، پیغمبر ته هغه وایي الستو بشهید، ای د الله رسوله ما ته به الله شهادت نه کړه؟ پیغمبر ورته بلا انا علی ذلک الشهید، او زه پر دې ګوایم الله به شهادت درکوي. بیا ابو عبیده مې صدقې باد شهید سو. د دې څه وروسته د قریشو د ټولو قریشو د ټولې مکې غټ پهلوان عبیده ابن سعید ابن عاص، د دې سره صدرنوکه پورې دا ټول په اوسپنه کې پیچلی دی، صرف دا سترګې لڅې دي. باره دا جنگ میدان ته راووتی، دا د ټولې مکې زورور قریش پهلوان. باره نارې کې ول زما مقابلې ته راوځئ، ټول صحابه شاوخوا سره وګوري، د دې مقابلې ته به څوک وروځي؟ د دې ټوله بدن په اوسپنه کې پیچلی دی. حضرت زبیر انس پر یو آس باندې سپورو، د دې لشکر پر یو طرف باندې ولاړو، جنډه یې په لاس کې و. باره دی راوغورځېدی د آس څخه، باره د جنډه داسې په مځکه کې ووهله، باره ور میدان شو، یو کاڼې ته ورته کښېناستی. حضرت زبیر په حبشه کې ټیم تیر کړی و، په هجرت حبشه کې د حبشې لوی پنداو د لرې ځاسه یو څوک په نیزه باندې ویشتل، لکه وحشي په غزوه احد کې د لرې ځا ورته کښېناستی، حضرت حمزه یې په برچه باندې وویشتی چې شهید یې کړي. نو دا د دوی ډېر زورور فن و، او دا فن حضرت زبیر ډېر ښه زده کړی و، چې کله دې کاڼې ورته کښېناستی چې دا برچه یې ورخطا کړه، د هغه خاص په دې سترګه کې ولګېد، چې په دې سترګه کې ولګېد، دا برچه یې در دې ځای راووته. هغه چې گزار سو، حضرت زبیر ور میدان شو، برای پر دې ځیګر ور کښېناستی، دا برچه یې راکشوله، بره دا برچه کږه سو. چې کله د سره څه ځینه وکښله، پیغمبر علیه السلام نه راغله، پیغمبر علیه السلام په سترګو کې اوښکې ولاړ وي. پیغمبر علیه السلام ورته دا برچه ماته راکړه، هغې ورکړله. بیا د ټولو خلفاو سره وله غالبا هغه برچه تر اوسه پورې د مصر په میوزیم کې پرته ده. د دې څه وروسته ابوجهل چې په دې باندې پوه سو، باره یې عامه کومنده ورکړه، جنګ په لګاټ سو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تر دې وخته پورې په عریش کې د کوډلو، لکه مسجد پر هغه ځای جوړ دی، د خرماو په کوډل کې باره راووتی، باره یې د غسې لاسونه داسې پورته کړو، یا ربي انشدني ما وعدک، یا الله چې کومه وعده دې را سره کړې ده هغه وعده را سره پوره کړه. اللهم لا تعبد من بعدو، یا الله که دغه خلک ختم سي نو بیا خو د دې وروسته پر مځکه به څوک عبادت کوي؟ پیغمبر چې کله ژړا شروع کړه، د لاس یې ښوراوی برای پټو د وږو سیلس، او بیا اللهم انجزني ما وعدتني، یا الله زما وعده را سره پوره کړه. ان تهلك هذه العصابه، که دغه کشنې ډله اوس نن ختم سي، بیا به د دې مځکه باندې ستا عبادت څوک کوي؟ زما په خدای قسم د صحابه و هغه ګواهي چې در قیمته به بیا چاله ونسي، چې پیغمبر ول یا الله که دغه صحابه پر دې مځکه ختم سي، بیا د عبادت څوک نسته پر دې مځکه. اخر پیغمبر بره پر سجده پریوته، حضرت ابوبکر د میدان جنگ سره ووته، په منډه رالی، بره پر پیغمبر باندې پټو اوار کړ، بره ورته وژړل، ول حسبک یا نبی الله فقل الححت ربک، ولې د الله نبی بس سر راپورته کا، و رب ته دې ډېره ژړا وکړه. میدان جنگ کې د تورو پړکهار دی، تاسو ګورئ دین په دا شکل راغلی دی، څوک سره جنګیږي؟ چې جنگ په لګډ سو، اولنۍ توره د ابو عبیده د خپل پلار پر سر ولګېده، عبدالله.
اولنې توره باندې ابو عبیده د خپل پلار سر په هوا کې د پلار په کافرانو کې ولاړ، زوی په مسلمانانو کې ولاړ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل لكل امتی امین، هر امت ته الله یو امین ورکړی دی، و امین هذه الامه ابو عبیده، زما د امت امین ابو عبیده دی. دویمه توره چې لګیږي د حضرت عمر پر عاص ابن هشام باندې لګیږي. عاص ابن هشام یې سکم ماما او د مور ورور. حضرت ابوبکر د مسلمانانو په طرف کې دی او زوی عبدالرحمن په کافرانو کې دی. چې کله مسلمانان چې عبدالرحمن مسلمان شو دغه سره وروسته ورته وایي پلار د بدر په میدان کې ډېر ځله به زما در توره لاندې راغلې، لیکن پلار مې وی توره به مې در څه بچاو کړه. پلار څه ورته وایي؟ ورته وایي بچی زما دې په الله قسم په ټوله بدر کې زما ډېر کوشش دا و چې ته زما په توره قتل شي، لیکن دا ارمان مې الله تعالی نه کوي راپره. حذیفه په دې خوا کې دی، عتبه پلار دی په دې خوا کې مړ پروت دی، او ولید اکا دی هغه قتل پروت دی، شیبه اکا دی هغه قتل پروت دی، ولید ورور دی هغه قتل پروت دی. د توره په لاس کې د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی. ابو جیل په دې طرف کې دی، عیاش ابن ابي ربيع په دې طرف کې دی، د مورنۍ ورور دی. ابو عزیز ابن عمر په دې طرف کې دی، مصعب ابن عمر سره ورونه دی، یو په دې طرف کې یو په دې طرف کې. طلحه ابن عثمان په دې طرف کې دی او عزیز ابن عمر ورارو اکا دی. پیغمبر حضرت علی په دې طرف کې دی، عقیل د مورنۍ ورور دی، سکه ورور دی هغه په کافرانو کې دی. حضرت حمزه په دې طرف کې دی، عباس چې د پیغمبر اکا دی هغه په کافرانو کې ولاړ دی. دغه رقم خونی رشتې چې یو د بل قریبان دی، ورور پر ورور توره را اخی، اکا پر اکا توره را اخی، پلار پر زوی توره را اخی، او زوی د خپل پلار سر په هوا کوي. دین په دغه استقامت راغلی دی، دین په دغه قربانی راغلی دی، دین په دغه حالاتو برداشتولو او پر دې حالاتو په استقامت کې راغلی دی. شیطان چې رالی د سراقه ابن مالک په شکل کې دی، د حارث ابن هشام د ابو جیل ورور دی، د هغه لاس یې نیولی دی، په ډېر جوش کې را روان دی. سورت وایي ورته لا غالب لکم اليوم و انی جار لکم، ای خلکو نن یې پر تی څوک نسي خوړلی، زه مې ملګری یم. کافرانو ته وایي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې ابو جیل راپورته کوي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې وریځ راغله. چې وریځ راغله پیغمبر علیه السلام ابو بکر ته څه وایي؟ ابشر ابا بکر لقد اتاکم النصر، ای ابو بکر د الله زیر قبول کړه، د الله مدد را ورسېدی. وهذا جبریل، په دې ورځ کې جبرائیل راغلی، آخذ بعنان فرسه، د خپل آس جلوی نیولی دی، یقود علی نبایاه الغبار، د هغې پر دې غاښو د جنګ ګړز پروت دی. حضرت جبرائیل راغلی، 500 فرشتې ورسره دي. په دویمه ورځ کې حضرت میکائیل راغلی، 500 فرشتې ورسره دي. زر کفار زر ملائکې راغلی چې د سترګو رپ کېدی. 80 کافران قتل سو، 80 کسان قیدیان سو، نور ټولو میدان کښو د مکې پر طرف. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اکا حضرت عباس دا په قط ډېر غټ، د عامو انسانانو قط 6 فوټه دی، د عباس قط 8 فوټه و. چې کله به پر آس باندې سپور پښې مځکه ته رسېدی، او چې کله به غږ وکړي 8 میله به رسېدی، او چې کله به د زنانې په نس کې بچی و چې د چغه به اوس هغه بچی به د بیرې سلبېدی. یو کښنی صحابي دی چې د هغې سر ابوالیسر انصاري صحابي دی، د هغه سر د نامه سره برابر دی، هغې در شا لاسونه ورتړلي درایه وستی پیغمبر ته یې ودراوه. عباس ډېر غټ سړی و چې پیغمبر ته یې وکتل، دې صحابي ته یې وکتل، هغه ابوالیسر پیغمبر علیه السلام ته عباس خو مې تړلی راورسوی. عباس ډېر شرمنده دی، رسول ته ورته یې وراره په خدای قسم دې سړي نه یم تړلی، نه سوم پوه چې چا وتړله. هغه ابوالیسر ورته وایي د الله رسوله دا درواغ وایي، دا ما تړلی دی. پیغمبر علیه السلام ورته اسکت فقد ایدک الله بملک کریم، هغه ته وایي غږ مه لره، الله تعالی په یو ډېره زوروره ملایکه ستا مرسته وکړه. د هغې څه وروسته هغه کسان ولاړو، د ټولو څه مکې ته اول چې ورسېدی حسیمان ورسېدی. هغې چې راغلی سفیان دا د مکې سردارو، دا په حرم کې ناست دی، بوډا دی، دی په مکه کې ودرېدی، نارې یې کړې خلکو ابوجیل قتل، عتبه قتل، شیبه قتل، ولید قتل، امیه قتل. هغه صفوان وایي دا سړی څه وایي؟ هغه د قریشو بوډا دی، بره وایي دا لیونی څه وایي دی، دا ونیسئ.
باره ورته تاسو پوښتنه وکړئ چې صفوان ورته څه دی ورته صفوان څنګه څه ورته صفوان خو هغه دی ناست دی ورته زما دې په رب د کعبې قسم که دا یو لا بیا تاسو ووینئ د هغې څه وروسته ابولهب راغلی باره چې کله دا سړي څه پوښتنه وکړه هغه وایي نه سو معلوم ګړز رالی موږ ټول ونیول سو غلام ابو رافع د حضرت عباس رضی الله عنه غلام هغه ورته زما دې په رب د کعبې قسم چې دلته یو بل مخلوق را شوی سوی دی ابولهب هغه په دې سر کې په لکړه باندې ووایي دا خبرې غلطې تا پخوا هم کولې ستا مشران یې هم کوي ام فضل د عباس کور او هغې بیا ابولهب په دې سر کې ووایي ابولهب یو څو ورځې بعد دستي قتل سو مړ سلو او بدن یې چینجي وکړو د هغې جنازه یې په لرګیو باندې پورته کوله چا لاس نه سو وروړلی پیغمبر علیه صلات وسلام په بدر کې ورته تاسو وګورئ ابوجهل چیرې پروت دی حضرت عبدالله ابن مسعود دا حذیلی دی او حذیل قبیله د عربو دا شپنیانو هغې چې رالی ابوجهل یې دوو ماشومانو معوض او معاص هغو وارې پر کړی دی انصاري دی دا پښه یې کاټ ده او زخمي دی او پروت دی ژوندی دی بر عبدالله ابن مسعود ورته یې ظالم الله وشرمولې دی ورته په دې کې څه شرم دی په مقابله کې خپلو تربرو قتل کم په دې کې هېڅ شرم نشته هغه باره پر دې ځیګره دا پښه داسې ورکښې شول ده څه ورته ویل ولی د شپانه زو د ډېر غټ سردار پر سینه باندې ولاړې هغه توره پر راواخسته سر یې ځین پرې کوی بهرحال ستا په توره سر مه راسه پرې کوه زما توره در واخه ذوالفقار را واخه ذوالفقار د هغه توره په دې سر را پرې دوې خبرې درته کوم یو مې دا سر په دې ځای کې پرې که چې ستا سردار محمد له مې سر وروړې هلته مې هم دا سر غټ ورته ښکاره شي او دویم اخرنی پیغام یې ورکړه ورته په رب د کعبې مې د قسمې چې پرون مې څومره نفرت و نن مې هغونه زر واره نفرت دی پیغمبر علیه السلام به ویل زما د امت ابو فرعون د موسی د فرعون څخه ډېر سخت د موسی علیه السلام پر فرعون چې کله دریاب راتلی چې دی په دې پوه سو چې غرقېږم کلمه یې ویله جبرائیل علیه السلام ژر یو موټ خارې راواخیستې په خوله کې ور واچول لیکن د پیغمبر د امت فرعون آخرني الفاظ دا ولو ولی محمد ته ووایه چې پرون مې څومره نفرت دی نن مې هغومره ډېر درسه نفرت دی د هغې څه وروسته پیغمبر علیه السلام برول دا مړي راکشوی 20 کسان د دې هغه قلیب ته ور واچول قلیب هلته نه معلومیږي یو کال زه په حج کې ورغلم پخوا پر دې ځای ډېر سختي وه زما کوشش دا و چې زه دا شهیدان ځای سم ووینم ځکه دې دروازې ټولې بندې کړي دي امر بالمعروف زه پر دیوال ورپورته امر بالمعروف والا در لاس ونیو زما الحمدلله د دې سره ډېر ښه سرخلاصېږي په عربي باندې رمارتل سړی زه دلته بدعت نه کوم زما یو کتاب دی زه هغه لیکم په هغې کې د دې خلکو حالات دي نو چې زه دا ځای په خپله ووینم د دغه دپاره راغلی او دا یقین نه مو په هغه وخت کې ما خپل کتاب لیکی نو باره دی کلي راوکشه دروازه یې را خلاصه کړه هغه خلک په دې حالاتو په دې تاریخو په دې مځکو ولادو خاص یا قلیب ته ودرولم قلیب دغه ځای و چې ابوجهل ورولوېدی 20 کسان یې دې غټ ساته ور واچول امیه ابن خلف د هغې بدن دومره درېیمه ورځ پړسېدلی ولو چې باره دی لباس جنګشی لباس نه ځي خاطي بدن یې دالته ټوټې سو او دا نور کسان یې بیا داسې عام کډې ته ور واچول د هغې څه وروسته پیغمبر علیه صلات وسلام 3 ورځې بعد بیا ورته ولاړی مدینې له او بیا د هغې واقعه وله نو دغه واقعه د بدر ده او د بدر واقعه فارق بین الحق والباطل واقعه وه د دې د انتخاب هم الله تعالی په دغه روژه کې کړی و او د روژې په 18 او 15 ورځ باندې دا واقعه پیښ شوله نو د روژې مبارکه میاشته ده خلکو د دې د برکاتو څخه مه محرومه کوئ او په دې کې د ځان مغفرت او د بچانو بخښنه د خپلو مردګانو بخښنه وغواړئ نه معلوم چې دا میاشته بیا د چا په نصیبي او که نه الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین یا الله زموږ روژه قبوله کړي یا الله زموږ ګناهونه ختم کړي یا الله زموږ توبه قبوله کړي یا الله زموږ مغفرت په نصیب کړي یا الله دې حاضره مجمع کې چې څومره انسانان دي د ټولو مغفرت په نصیب کې خدای دې حاضره مجمع کې چې څومره انسانان دي زموږ او زموږ د ټولو بچانو خدای د جهنم څخه ازادي راولې چې څومره بیماران دي الله بیمارانو ته شفای کامله ورکړي
چې څومره انسانان مشکلات لري خدای مشکلات ختم کړي چې څومره انسانان پریشان دي خدای خوشاله ژوند ورکړي چې څومره انسانان ضرورتونه او حاجتونه لري خدای د اسمانه سره ورفره کړي چې څومره انسانان د قرض در بوج لاندې دي خدای قرضونه ادا کړي چې څومره انسانان د مسکنت او غربت سره مخامخ دي خدای درس کې برکت په نصیب کې خدای درس لارې ورته خلاص کې د مجاهدینو جهادونه قبول کې د مبلغینو تبلیغونه قبول کې د علماو محنتونه قبول کې د دیندار خلکو دینداری قبول کې چې څومره مردگان په قبرو کې دي خدای قبرونه جنتونه کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه